د سره زما یو بل شانته غونې لکه پوره ژوند د سره زما تیر شه او ډېر ښه انسان و د فن په لحاظ باندې هم ډېر ښه او ډېر خلک ښار ورپسې خفه دی جي زمونږ خو یې هر څه روان کړل خو خلک هم ډېر خفه دی جي او الله دې وبخي تاسو هم ورته دعا کوئ موږ به ورته دعا کوو الله دې وبخي بسم الله الرحمن الرحیم دې وخته زه د صوفي رضا الهی مرحوم په قبر باندې فاتحه خوانۍ ته راغلی ما صوفي صاحب رضا الهی په خپل فن کې یو ډېر غټ نوم او په خیبر ګلونو باندې د دې هغه ډېرې ویډیوګانې دي او ډېر مینوالې دي نن هم د دې مینوال د دې فینس مختلف ویډیوز باندې کومنټ کوي چې صوفي صاحب نمبر پکار دی یا صوفي صاحب ته مونږ فون کوو صوفي صاحب فون نه اوچتوي انو هغوی ټولو ته اطلاع دپاره صوفي صاحب په حق رسېدل دی روجو نه یو څو ورځې پهله او دې ټایم مونږ هغوی په قبر باندې موجود یو دې ټایم ما سره د هغوی د ډلې او هغوی هغه ملګری هغوی هغه دوست نزاکت الهی هم موجود دي السلام علیکم مینوالو ټول ته ډېره ډېره مننه ډېر دعا سلام زما نوم نزاکت الهی دی او دا زما تره و صوفي صاحب رضا الهی مونږ کلی سرکوټ ته صوفي صاحب جی روژې نه یو 3-4 ورځې مخکې وفات شوي دي دا زما تره هم لګي او د سره زما یو بل شانته غونې لکه پوره ژوند د سره زما تیر شه او ډېر ښه انسان و د فن په لحاظ باندې هم ډېر ښه و هسې هم خدای دې که ډېرې ډېرې صفتونه دې خدای اچولي وړیکو سره وړیکی او لویو سره لوی او د دې په قبر باندې موږ ناست یو او زمونږ دا فن چې کوم دی فن په لحاظ باندې خو تاسو ته پته راځي د دې څخه چې کوم فن یا قدر عزت والا خدای ورکړی و هغه ټولې دنیا ته پته دی زما د ویلو څه دغه هم نشته او الله والا ډېر ښه عزت ورکړی پاک پروردګار والا ډېر ښه عزت ورکړی و او زما سره خو زندګي داسې تېره کړه چې لکه یو دوست تره مې هم و لکه دوست په شانته ما سره زندګي تېره کړې ده الله دې والا هغه ځای ښایسته کړي پاک پروردګار او بقایا دنیا په حق کې هم هغه داسې و چې داسې څوک ځای نه و چې د به پکې ښایسته خبرې ښایسته ناسته ښایسته حساب پیر فقیر منلو والا سړی و ازبرګون انسان و او دعا ورته کوئ تاسو هم الله تعالی دې دا جهان پې ښایسته و هغه جهان دې پې ښایسته کړي پاک پروردګار او خدای دې والا ایمان ورکړي پاک بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ تره دی جي صوفي زه هم دا نزاکت رور یم او ډېر خلک ښار ورپسې خفه دی جي زمونږ خو یې هر څه روان کړل خو خلک هم ډېر خفه دی جي او الله دې وبخي تاسو هم ورته دعا کوئ موږ به ورته دعا کوو الله دې وبخي صوفي صاحب صرف د نزاکت د صداقت لاله د دې رور نه و دا زمونږ د پوره د قوم یو اساسه وه موږ دله دومره خفه یو چې څومره خپل روله سړی خفه فن لحاظ سره چې ګورې نو د رضالهي صاحب په مقابله کې به نه څوک راشي او نه راتلی شي او دا سرکوټ پې خشته و نو الله دې دله هغه ځای خشته کړي او موږ ټول په دې زبرګ راز باندې په دې رنګین ماښام ولا دعا کوو چې خدای دله هغه رای خشته کړي صوفي رضا الهی بھائی یو ډېر ښه انسان و جي الله تعالی وله ډېر ښه فن هم وله ډېر ورکړی و خو فن سره سره یو ډېر ښه انسان هم و جي اخلاق وله هم الله پاک چې و هغه هم الله تعالی ډېر ښه ورکړي و ډېر ښه انسان و ډېر محفلي انسان و ډېر ښه فنکار انسان و الله تعالی دې زموږ ټولو دعا ده چې الله تعالی دې والا هغه جان هم خشته کړي الهی کا عجیز یا یا الله د دې پوره ثواب ورسای یا الله مرحوم فرایض او واجباتو کې څه کمی کوتاهی شي یا الله غي منی ورته بخنه وکي یا الله د مرحوم تقصیرات یا الله معاف کړي
یا الله دی کورونای کې څومره اکابرین ابا و اجداد زنانه نارینه دی دنیا نه تل دی یا الله د هغې ټولو بخښنه وکړي یا الله د چا بخښنه شوې ده یا الله درجات ورته بلند وګرځئ یا الله دی رمضان د مابې یا الله د اخري عشري د مابې اله العالمین د ټولو مرحومینو مغفرت وکړي یا الله بالخصوص صوفي صاحب بیا مغفرتام ورته نصیب کړي یا الله د چا چې مغفرت شوی دی هغې ته درجات بلند وګرځئ یا الله زموږ د ټولو والدین مرحومین اکابر ابا و اجداد څومره چې دی دنیا نه یا الله مرحومین تل دی یا الله د هغې ټولو روحونو ته یا الله د دې کلام پاک ثواب ورسئ یا الله مونږ له د مرګ نه مخکې د مرګ تیاري کولو توفیق راکړي یا الله نبی علیه السلام چې څومره د خیر دعاګانې غوښتې دي هغې کې زموږ حصه وکړي څومره شرور نه نبی علیه السلام پناه غوښته ده یا الله مونږ له پناه راکړي یا الله په روح زمین باندې د کومه ابتلا او ازمایش جوړ دی یا الله دا چې کوم وبا ده د نبی علیه السلام د برکته یا الله د هغوی په طفیل یا الله دا وبا ختم کړي یا الله روح زمین باندې تمام انسانانو ته امن چین سکون نصیب کړي یا الله څومره غیر دی یا الله څومره دارالکفر دی یا الله هغه په دایره اسلام کې داخل کړي یا الله مسلمان ایمان اعمال باندې راولي یا الله دې رمضان کې موږ څومره اعمال کړي دي یا الله هغې زموږ پوره ثواب چې دی زموږ والدین مرحومین اکابر ابا و اجداد او دې ټولو مسلمانانو ته یا الله هغه ثواب یا الله ورسئ یا الله دا مرحومین چې دی یا الله دې ټولو ته کروټ جنت نصیب کړي یا الله مونږ ټولو له خپل مرحومینو ته یا الله روزانه څه ناڅه اعمال هدیه کولو توفیق راکړي یا الله دې مرحومینو چې یا الله څه اعمال کړي دي یا الله هغه دوی دپاره د دې د قبر د نجات ذریعه وګرځئ یا الله د محشر د پل صراط ته نجات ذریعه وګرځئ یا الله مونږ له پنځه وختي زموږ اهتمام کولو توفیق راکړي یا الله تلاوت ته قرآن کریم مونږ له توفیق نصیب کړي یا الله چې کومو حضراتو یا الله معتکفینو د اعتکاف یا الله نیت کړی دی یا الله هغې اعتکاف په خپل بارګاه کې قبول منظور وګرځئ یا الله هغې په دعاګانو کې زموږ پوره حصه وکړي یا الله هغې په دعاګانو کې زموږ پوره حصه وکړي یا الله دې صوفي صاحب دی هغه چې څومره پسماندګان دي عزیز و اقارب دي د دوی بچي دي یا الله هغې ټولو ته صبر جمیل ورکړي یا الله په صبر جمیل باندې ورته اجر عظیم نصیب کړي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم آمين آمين آمين